بسم الله الرحمن الرحیم. باب التیمم. د باب التیمم د مقابل سره مناسبات دادا چې په مقابل چې د به سره پوکی حاصلول هغه ذکر وشو هغه اصل لا او په خور سره د پوکی حاصلول دغه د اصل د پر خلیفہ ده او خلیفہ د اصل نه بعد وی ذکر یې د او د سنا بعد بنا باب پس وروړو. تیمم لغتان ویای قصد او اراده کول تا اصطلاحي تعریف یې دادا په پوکي خور سره مخ و د دواړو لوسه مسخه کول د شریعت د قاعده مطابق د پوکی په نیت سره تیمم ثبوت د قران او حدیث دواړو نشو ده. د الله تعالی فرمان د فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا سورۃ المائده آیات ده. فلم تجدوا ما ان پس تو سے چمیندے نکیے ب فتيمموا صعيدا طيبا به تو سے پوکیم زکه بندے تبین وایي او احادیث شه د تبین په باب شه دا حدیث شریف لغلا دا ان الصعيد الطيب طهور المسلم چې پوکا اورا د مسلمان د پورا پوکاوین کا شایدا او ان لم یجد الماء اگر کدای مندے نو کوئی بو 10 سنینا لاس کولا تبین په سن 5 هجری شه راوشه. مختصره واقعا یہ دادو چې په یو جنگ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یا ځون سره دی ولیوا پلیاره شه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه یو منا چې د خپل خیر حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها نه یو وخستاو امنا زنه ورکشه. نبی علیہ السلام ته کله دا حال مولیم شو بیا د په اغزوی باندې قیام وکړو و سو خلک یې د غمنی په تلاش مقرر کړل چې کیم زوی شه د مبارک قیام وکړو اغزوی شه یبنوي چې د منځو وخت روغای بیا خلک به او داسل مینځ وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ذکر وکړو د خپل واقعي نو په دغه وخت د تیمم آیات نازل شو. دغه نه بعد بیا هغه منایا ملاو شو. ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر من دا شرطیه ده او جزای بیا ورسته روانه دو د سه سورتنا بعد فانه یتیمم بالصعید دا اجازه دو او جزای ورسته دو. من لم یجد الماء سیک چې منده نکو یب وهو مسافر دا واو خالیه ده په دغه ځای په داسې حال شه چې دایمي سفر وي او لیا می سفر خو نو وي خارج المصر خو د شهر نه بهر وي خپل شهر نه لري د نه شرینات نشته وسره وبینه وبین المصر و پمیونز د دغه سړی و پمیونز د شهر شه نحو المیل په انداز دی و میل وی او اکثر یا زیات تو څه ته پته ده چې د نحو لفظ چې د لغاتن د دغه ډېرې معنی دي نو د نحو یو معنا اندازا یادو طرف معنا یادو مثال معنا یادو چا چې بومین د نکړې په داسې حال چې دایمي سفر وو لیا می سفر خو نو خو د شهر نه بهر وو و پمیونز د دو پمیونز د شهر شه میل یا د یو میل نه زیاته فاصله وا بدغه جزا ورسته عبارت شه الروانه دو په بلا صفه فانه يتيمم بالصعيد بیا ودای تبین وای په پوکه ځکه سره چې کیم سړی څنګه دمرا ایبنوي چې د داودسی ختم کوله د پورا کافی شي او دا سړی لیامي سفر وی یا می سفر خو نو وی او د شهر نه بهر وی او د دوه د شهر په میان شه د یو میل فاصله وی یا د یو میل نزیوتا به د داسې سړی د پورایا جهیزه دو چې دای په پوکه خاطه سره تبین وای فانه یتیمم بالصعید او د یو میل شرعی اندازا شارح لیکلی دی چې 2000 غز برابر ده او په کیلومتري حساب سره یو شرعی میل د 1 کیلومتر 828 میټر او 80 سنټي میټر برابر ده. کچره بیا مینده نکړه په داسې حال چې دایمي سفر وو یا د شهر نه وتلا او په میوز د دوه په میوز د شهر شه میل یا میل نه زیاته فاصله وا او لیا دا اس بیا بل صورت شي دا سه صورتینا شای بیا اغنا بعد جزا ذکر کای او کانا یجد الماء لیا
و دای چې میندې کړی به الا انه مریض لیکن دای بیمور دا فخافه پس دای ډارېده ان استعمل الماء چې کدی استعمال کوي به اشتد مرضه زیوت وشي مرض ده او خاف الجنوب یا ډارېده جنوب سړی ان اغتسل بالماء کدی ولومبي په ایبه سره مراد سړی بدیسنه یقتله البرد مړوي کو دلارا سوړ او یمرضه یوه بیمور کو فانه یتیمم بالصعید پس دایوه ته بین وای په کوم ځکه کله بیماری د وجه ځخه ایبه نقصان وترسو چې کچره دای په غیبه او داسې غسل کوي بیا و بیماری زیات شي یا و بیماری په ډیر وخت شاشي به تبین درسته او کا سړی به نقصان وترسو او ګرمه به نقصان نو ترسو یا په ګرمه به سره او داسې غسل کول واجب دی او که د ګرمۍ به انتظام یانو بیا تبین کول درست دی په دغه شی د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د په نسبت د په دا مذکوره ذکر متن شه ذکر شوی مسله شه تبین جایز ده د جواز دلیل دا غزوه ذات السلاسل شه چې جمادی الاولی سن 8 هجری شه شوی و حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ یو سریه تا ولوجو چې پیغه سریه شه د مهاجرین او د انصار 300 تعداد وو نبی علیہ السلام په خپل سره شریک نو ځکه دغه ته سریه وی نو حضرت عمر ابن عاص یې دغه سریه امیر مقرر ک او ویلو سفر نه واپسې بندې نبی علیہ السلام ته چا دغه خبره ذکر وکړو چې حضرت عمر ابن عاص مشته د جنابت په حالت کې علمیز وکړو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو ول چې یا رسول الله اسړو په یو شپه مو ته اختلام وشو بیا مو ته ډور ولګید چې زکه په سړی به سره غسل وکړه هلاک وشه نو زکه مې تبین وایو او په دغه تبین سره مې خپل اصحاب ته د سبو مل المیز او مو ته د الله تعالی دغه فرمان اریوت شو چې ولا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم تاسو خپل ځان نه ما وژنیه بشک الله تعالی په تاسو باندې ډیر مهربان ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق تو فرمایل چې خپل ملګری ته وګورئ د خپل ځون د پورا و د توسه د پورې سمره غور او فکر نه چار وخستا او نبی علیہ السلام عمر ابن عاص ته د منزد اعاده حکم ونک نو ځکه په فکر شه از دا مسله یا رولا چې جنوب سړی یا په دغه متن شه ذکر کړ چې جنوب سړی ډارې ده چې به مې سړو مرکو لیا مې بیماری یو تاسو چې زولم بیرته بیا د پورا د تبین اجازه شته نو دغه واقعنا صراحتن مولي مشلا چې د جنوب د پرایا تبین کول درستی و تیمم ضربتان و تبین دوا ضربینا ده یمسح باحداهما وجهه په یو ضرب سره مسخ کو مخ خپل وبل اخرى یدیه ال المرفقین او په بل ضرب سره مسخ کو خپل دواړه لوسینا تر څنګه لپاره په دغه عبارت چې تبین طریقہ شای چې د تبین کوله طریقہ دا چې دواړه لوسینا په مځکه باندې وای بیا و دواړه ګاډ کو په مخ باندې ور تیر کو به بیا دوام ځاله په مځکه باندې لوسینا وای دواړه لوسینا به بیا دواړه لوسینا دای د څنګه راسا مسخه کو کدی نیک برابر زویا وچ پوتې شو بیا تبین ونه شو او په ګوته شوی حلال یا کوي وشزه و سیلی و کانګن دا وکاره و بوسی چې کیم زوی د طهارت حکم متلحق وی اغه زوی بندے کا د سړی غړی والی ګوتی مطلب هغه او ته وبوسی لستینه واچی گئی مطلب دا شو پته بینه شه د سیزر به ضرورت تا د لوسه ماس حکیم زوی راسا کیږي په دغه سلسله شیا سه مذاهب دي یو د امام احمد بن حنبل صاحب مذهب دادا او اهل ظواهر دي وسره چې پته بینه شه صرف یو ضرب ده چې په ایک ضرب سره مخ و دواړه لوسینا مسخه کول شي دا پهلا مذهب شه یو ضرب ده او دوام مذهب د ابن شهاب زهری دا او یای چې پته بینه شوی د دواړه لوسه مسخه د یو د تراغ راځه کوي دا دوام مذهب شه پته بینه شه د ابن شهاب زهری و دریم مذهب دیشه د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه سفیان ثوری رحمت الله علیه و امام مالک رحمت الله علیه پته بینه شه 2000 بینه دی یو ضرب د مخته پورا و دوام ضرب د لوسه د پورا و دواړه لوسه
د څنګه رسا مسح فرض دو. د احناف د مذهب دلیل دا حدیث شریف تا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا قال دای فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم التیمم ضربتان تبین دوا ضربینا دا ضربۃ للوجه یو ضرب د مخ ته پورا و ضربۃ للیدین الی المرفقین و یو ضرب د دواړه لوسه تر څنګه له پرېدا. والتیمم فی الجنابه والحدث سواء وتبین په جنابت شه و په بیاودسی شه یو برابر ده فعل شه څه فرق نشته ده. ويجوز التيمم عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله وروكيجي تبين پنځه امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهم الله بكل ما پر ایک شی سره کانا من جنس الارض چوي دای د جنس تم ځکنه کت تراب ور رمل لکه خورا و شګه والحجر و کونه والجص جص داس سپینا مثالاوی خندکه سپیناول د پر استعمالېږي لکه دانن سبو وخت پلاستر اف پیرس ون نورته و چینا یا خندکه سپیناول د پر استعمالېږي والکخل ورنجو والزرنیخ و پټاس. وقال ابو یوسف رحمه الله و فرمیلی دی امام ابو یوسف رحمه الله لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصتا نجائز کړي مگر په خوره او په شګه سره خاص کر دای صرف دغه دوی شای سره تبین راوکای و امام حنیفه سے و امام محمد سے په مذهب شه و سقط تا هغه ویای چې په هر ایک شي سره چې دای د جنس تم ځکه نه وي کاغه خوره وی کا شګه وی و دنر اشیا یا سره یو کړل سمرا ډیر یو کړل کونه یا یو کو او چینا یا یو دا کړل رونجي یا یو کړل پټاس یا یو کړل دمزکه نه سوا چې کیم شای دمزکه د جنس زخوی په ایک بندیات بین درسته لکه خورا شګه کونه چینا پټاس خشتا وغیرہ او چې کیم شای د خټه د جنس نه نوی په ایک بندې تبین درست نه ده لکه سونا چاندی غلاجات وغیرہ. از دغه شه دایوا کلیه بیان شوې دو کیم شای چې پیر شه نه سوځيږي و نه ولکېږي اشای د خټه د قسم نه ده اشای د خټه د جنس نه ده چې کیم شای پیر شه نه سوځي و نه ولکېږي دا د جنس تم ځکه نه ده لکه خوره سوچوکا خوره نه سوځي نه ولکېږي شګه د غاسدو دا کونه د غاسده خشته د غاسدو لیټه د غاسدو شا و چې کیم شای ولشي لیا وسوځي و راشي په یغ باندې تبین درست نه ده و دا سر زار سپین زار دغه ولکېږي کنه و غلاجات چې دي هغه یې راکېږي شا نو دا کیم مذهب چې په متن شه ذکر شه دغه مذهب د امام ابو حنیفه صاحب د امام مالک صاحب امام اوزاعی سفیان ثوری و د امام محمد صاحب په نسبت ده خلاصه دا شله چې کیم شای د مزکه د جنس نوی په یک باندې تبین کول درست دی. دلیل دا حدیث شریف تا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا وګرځول اسلامو د پرمزکه مسجد و پوکاوین کې یعنی بل امت ته د فضیلت نو حاصل چې مسجد نه علاوه دی په بل زوی باندې لمینځ وکړو دا خصوصیات صرف د امت محمدی صلی الله علیه وسلم دا د مسجد نه علاوه د میشتو سلمیز کېږي دا غرانګه تبینه واقعیا خو مت بیان کړه کنه مشروعیت د تبینه مخشه نو سن 5 هجری شه دای راوش ونیت فرض فی التیمم و مستحبه فی الوضوء ونیت فرض ده په تبینه شه او مستحب ده په اودس شه تبینه سره وسړای نیت تاسو راکاستېږي کنه عربی نیت مې نه یو دی یا پښتو نیت عربی نیت یدا سره نویت ان اتیمم لرفع الحدث و استباحه الصلاه کدا نیت چانو یو په پښتو شه دغه څه ټکی ویا چې خدای پاک مو د تبینه نیت وکړو د پوره د دې چې به اودسی مې ورکاشي ول میز مې قابل شي کا غسل یا به اودسی دو کنه حدث دوا قسمه دي حدث اصغر و حدث اکبر وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ومتایت بنلرا هر هغه شی چې دای متای اوداس چې کوم شی نه اوداس متای هغه شی نه تبین یا متای وينقضه ايضا رؤيه الماء اذا قدر على استعماله ومتایت بنلرا لدل دی به هم
هر کله چې د سړی قادر شه په استعمال دی به یعنی په تبینه شه نواقض یو زیات شو یو پر زیات شو لیدل دی به ولا يجوز التيمم الا بسعيد طاهر وندا جائز تبین مگر د پوکه خورینا صاحب هدايه فرمایي په دغه لانه آلة التطهير ذکر چې دغه خوره شه دو دا د پوکول آلادو ذریعادو فلا بد من طهارته فی نفسه کلماء پسنشت خلوصین د پوکولی دغه الینا خپل ځون شه لکه ای بچه میش خپل ځون شه پوکه غوړی د پوکې د پورا بس دی